سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. ساینسپوهانو له ماسک استفاده خطرناکه بللې. یو شمېر ساینسپوهانو له ماسک څخه ګټه اخیستنه خطرناکه بللې او زیاته کړې ده چې ممکن ماسک کارول پر کورونا وایرس د اخته کېدو ګواښ ډېر کړي. نو غوره ده چې یو روغ کس له ماسک څخه ان په عامه ځایونو کې هم استفاده ونه کړي. سپوټنیک اژانس د میډیکل ایکسپریس نشریې په حواله د متخصصینو له قوله ویلي له ماسک څخه ډېری خلک سالمه ګټه نه اخلي. نو غوره ده چې ترې بیخي استفاده ونه کړي. د دوی په خبره ماسک په حقیقت کې د دې باعث کېږي چې دا وایرس ځان ته جذب کړي او انسان یې له تنفس سره رهي تکش کړي. د دوی په وینا هغه کسان چې له ماسک استفاده کوي ټولې روغتیایي توصیې نه مراعاتوي. له ماسک اچولو مخکې لاسونه نه وینځي، پر خولو او پوزه لاس وهي او دا چاره د دې باعث کېږي چې خلک ژر پر کورونا وایرس اخته شي. د نور ویډیوګانو د لیدلو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.